ملګرو یوې جلۍ ماته د خپل ملګري سره د معاملې کولو قیصه وکړه. هغه قیصه داسې وه: یوه ورځ وه چې یو څه مې په کار و او بازار ته د تلو اراده مې وکړه. نو ما وغوښتل هغه څه واخلم کوم چې زما خوښ و او زما زړه ته کېده. ملګرو هغه چې زه ورپسې تلم بازار ته، ما غوښتل یو پلاستیکي شی ځان ته واخلم او ځان ښه ورباندې سوړ کړم. نو له کوره ووتم، موټر کې کېناستم. د چوکۍ شاته ما پسې بل هلک ناست و. هغه ما ته له شانه یو کاغذ راخطا کړ. ما چې کله ولید راته لیکلي و چې ته له ما سره معامله وکړه او زما زیاته خوښه شوې، ځکه چې ته ډېره سپینه او ښه غټه سومبۍ لرې او خپل نمبر یې هم دغه کاغذ کې لیکلی و. هغه دا نمبر و: د هلک 02441 140 ما چې کله دا نمبر ولیکه په خپل موبایل کې، نو له موټر مې بیرون وکتل. ګورم چې بازار ته رسېدلی وم. نور خلک هم له موټره کته شول، نو زه هم له موټره کته شوم، روانه شوم او له ځان سره مې په دې فکر کاوه چې زه خو راغلی یم بازار ته د پلاستیکي شي لپاره چې ځان ته یې واخلم. نو ما ځان سره وویل پلاستیکي شی زه څه کوم، خو د همدې لپاره یې اخلم چې خپل ځان ورباندې یخ او ښه سوړ کړم. هغه پلاستیکي شي ته څه ضرورت ده؟ له ځان سره مې وویل هغه هلک چې موټر کې ما ته خپل د موبایل نمبر راکړ، نو د همدې ته زنګ وهم او د هغې شی به ځان کې ووهم. سم د واره مې ورته زنګ وکړ. زنګ یې پورته کړ. ویې ویل تاسو څوک یاست؟ ما هم زر ورته وویل هغه څوک یم چې تا اوس موټر کې کاغذ راکړ او خپل نمبر دې پکې لیکلی و. دغه خبرې سره ډېر خوشحاله شو. ویې ویل چېرته یې اوس چې درشم؟ نو زما چې شی باندې اور بل و، سم د واره مې ورته وویل راځه چوک کې یم او د روشن نمایندګۍ سره ولاړه یم. نو راغی. ویې ویل راځه یو اتاق ونیسو او هلته به نوره قصه وکړو. ما هم ورته هو وویل. دا چې نور څه پیښ شول تاسو ته په بله ویډیو کې وایم، نو تاسو هغه بله ویډیو هم وګورئ ترڅو په ټوله قصه باندې پوه شئ. یوه بله خبره کوم، دغه ډېره خوندوره او عشقي قصه ده. حتما تاسو هغه بله ویډیو وګورئ. که تاسو هغه بله ویډیو پیدا نه کړه نو لاندې کومنټ کې راته ولیکئ، زه به یې تاسو ته وښایم.